غزني کې په یوه ترافیکي پیښه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون شل تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د غزني امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي یا د پیښې نن سهار 4 بجې د غزني قرهباغ ولسوالۍ اړوند کابل کندهار لویې لارې کروسای سیمه کې د یوه تیز رفتار او مازدا بار وړونکي موټر ترمنځ پیښه شوه چې په پایله کې 4 تنه هیوادوال شهیدان او 14 تنه ټپیان شول. مسؤلین زیاتوي چې په مازدا موټر کې د پاکستان هیواد څخه راغلي کډوال وو چې کندوز ولایت ته پر لاره وو. دوی د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښیي. نن د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ د کروسای په ساحه کې یوه ترافیکي پیښه لرو چې هغه د دوه یو تیز رفتار موټر او بل بار وړونکي موټر در مابین وسوه. بدبختانه په تیز رفتار موټر کې موږ 4 نفره شهیدان لرو او 14 نفره موږ زخمیان لرو چې دغو زخمیانو له جملې نه 15 تنه زخمیان چې دي هغه ډاکټر صاحبانو د شفاخانې د بستر وړ وبلل او باقي مانده 11 کسان یې بیرته رخصت کړو. انشاءالله تشویش وړ خبره نه وه. ورته مهال د غزني ملکي روغتون مسؤلین وایي چې د ټپیانو صحي وضعیت د ډاډ وړ دی. الحمدلله زخمیانو ته پوره توجه شوې ده. زموږ امبولانسونه په وخت رسیدګي هغو ته کړې وه نو هغو ته زخمیانو ته فلحال اوس ټول تر درملنې لاندې دي او انشاءالله هر څه امکاناتو ترتیباتو ته برابر شوي دي او شهیدان هم خپلو منطقو چې دوی د زابل او دوی د کندهار هغو ته انتقال شوي دي ولایتونو ته. د پیښې ټپیان هم د دغه پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي یادوي. حادثه میتم ما خودی ما در سیت شتگی بودیم بچه 20-24 نفر هستیم ما و جمعیت هستیم تا زن و بچه و خرد و کلان. همونجا برای ما تصادف پیش شد و باز آمبولانس ها رفت نیروی کمکی امارت اسلامی افغانستان موقع را بررسی کرد و ما را آمبولانس انداخت و آورد اینجا. زخمی ما بسیار زیاد بود. اونا خو شهید شد دیگه. ما که زخمی هستیم. من ول دست خیلی ما میرم برآمدن نمیفهم مایده شده چی است. کابل کندهار لویه لار د افغانستان یوه له مهمو مواصلاتي لارو څخه ده چې ډېری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطي له امله په دغه لار ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.